هغه سید ولی شاه دی چې د پاکستان په سر باندې دی پاچا کاموال پسې لس 15 ویډیوګانې ما پسې کړي او ما ته کنځلې کړي، ما فامیل یاد کړي. د هغه سید ولی شاه دی چې د پاکستان په سر باندې 8 کاله د ټول افغانستان ته کنځلې وکړي، ټول افغانانو ته توهین وکړو. د هغه سید ولی شاه دی چې د پاکستان د پوځ د پولیسو دفاع کوله، خو نن د په خپل پاکستان کې په خپل پښتونخوا کې چې د خپل کور دی شپږ اف آی آر د په خلاف شپږ اراضي د په خلاف کټ کړي او د په سعودي کې ژوند کوي او د پاکستان حکومت امر ورکړی دی چې د سعودي نه راولي پاکستان ته دلته محکمه کې. خو زه کولی شم چې دته پیغور ورکم، کولی شم چې دته کنځلې وکړم، خو هېڅ کله نه، ځکه چې دا زمونږ ورور و، زمونږ ورور دی او زمونږ ورور به وي، زمونږ خټه ده، زمونږ پښتون دی، زمونږ مسلمان ورور دی. خو دغه میسج نو ټول هغه کنځلمارانو ته پرېږدمه چې د پاکستان په سر باندې تاسې موږ ته کنځلې او بدې ردې ویلې. زموږ ستاسې خو کوم مشکل بل مشکل نه و، خو همدغه د پاکستان د دغه ادارې په خلاف موږ هم وو، اوس تاسې مست دی، خو تاسې موږ ته کنځلې او بدې ردې ویلې. خو زه دا وایم چې ما سید ولی شاه په هغه ورځ معاف کړی چې کله د سید ولی شاه پلار ما په میډیا وکتو او پلار یې شامله والې و، سپینه ږیره و، ښایسته واسکټ یې اچولی و، نو ما ویل چې سید ولی شاه ورور ته غلط شوی، دغه ستا د پلار شامله زما د پلار شامله ده، دغه ستا د پلار پښتو غیرت زما د پلار پښتو غیرت دی، ته ولې موږ ته کنځلې کوې، ته ولې موږ ته توهین کوې؟ او که چېرته ما د سید ولی شاه مور خور یاده کړې وې، دی به مور هم لري، خور به هم لري، فامیل به هم لري، نن به ما دا ویډیو نه شوه کولی که ما کنځلې کړې وې. خو الحمدلله ما د کنځلې ونه کړې او ما د هغې په مقابل کې خاموشي اختیار کړه او الله ما ته اجر راکړو. ګوره عزت چې دی الله ورکوي، ما ته د عزت چې دی الله راکړی او ما ته د ولس راکړی، ما ته ولاکې زما فامیل هم دومره دغه نه کړې لکه څومره چې ما ته افغانانو لرو بر افغانانو پښتنو عزت راکړی. او ما همیشه د لرو بر افغانانو اواز اوچت کړی، همیشه مې د کنځلو خلاف چلیدلم، که هغه د افغانستان د طرف نه چا کړي او که د ښکته پښتونخوا د طرف نه چا کړي. نو نن د سید ولی شاه انجام تاسې وکتو، د خدای لپاره پس د دې نه احتیاط کوئ، ګزاره کوئ په خپلو خبرو کې، ځکه دغه کنځلې دغه بدې ردې ستاسې بچیانو ته ستاسې نوسو ته پاتې کېږي که تاسې مړه ماستئ او ستاسې ویډیو ستاسې نوسیان ستاسې فامیل وګوري او بیا به وایي چېرې زما په دې تره، زما په دې پلار، زما په دې کاکا دې ناله چې دلته دغو خلکو ته په فیسبوکونو کې او په ټیک ټاک کې د خلکو د میندو خویندو شرمګاه یادولې، خلکو پلاران یادول، د خلکو مور یادوله، بیا به د هغې هم سترګې ټیټې وي. نو سید ولی شاه وروره تا ته موږ نه پیغور درکو نه هېڅ درکو او ستا په شان نور ټول پښتانه پوه شي او تاسو ته ما همیشه دا خبره کړې چې نه تاسې پاکستانیان هستئ نه پاکستان ستاسې دی، ستاسې لوی کور چې دی هغه ستاسې اصلي کور چې دی هغه افغانستان دی، ستاسې د پلار نیکه وطن هغه دی. ګنې ورشه سید ولی شاه وروره ته د خپل پلار نه پوښتنه وکړه، دا نشي کېدی چې د افغانستان طرف ته صافي افغانان یو دې طرف ته افغانان نه وي، دا ټول یو قام دی، یو خلک دي. خو الله دې تاسې پوه کړي کنځلماران، زه داسې نه یم چې د افغانستان د طرف نه کنځلې نه کېږي، هغې ته هم زما دا پیغام دی چې ستاسې دغه ویډیوګانې به ستاسې فامیل او ستاسې دا بچیان او آینده نسل بیا ګوري. نو الحمدلله نن زه په جرأت سره ناست یم او ویډیو کوم او په جرأت سره دا دغه کوم چې سید ولی شاه وروره کنځلې دې وکړې، ما درته خاموشي اختیار کړه. نن وګوره چې ستا څه انجام شو، آینده دې وکړي چې الله ته کنځلې ونه کړي. موږ په مبارزه د چا هېڅ نه خفه کېږو، خو په کنځلو بدو ردو خفه کېږو چې زه د سید ولی شاه مور یادوم، د هغه خور یادوم، د هغه فامیل یادوم یا د هغه ښځه یادوم، دا څومره د شرف خبره ده. د هغه مور سره زما څه کار دی، پلار سره زما څه کار دی، خور سره زما څه کار دی. او سید ولی شاه وروره زه خبر یم چې ستا واده ته یارو د اختر نه بعد اختر ته وطن ته تلې، په خدای کې نو کابل ورنه سوچ وکړو چې کشکې دی وطن ته لاړ شي سید ولی شاه او واده وکړي، ځکه د مور مهرباني، د پلار مهرباني، د خور مهرباني، د خپلوانو مهرباني، قسم په خدای چې دا علاقې ستا سره نه وشي، د هغې نه مخکې دا سوچ ما کړی ځان سره یو ورځ دا ځکه چې ویډیو ته راغله چې تا ویل چې زه په اختر نه پس واده کوم زما پښتونخوا ته او زما سره مهربانه خپل دیر ته. نو الله دې خوشحاله آباد لره، موږ د سره یو، خیر دی که ما ته دې کنځلې هم کړي، ما معاف کړی وروره، زما ورور وي، زما وینه وي، زما مسلمان یې وروره، هېڅکله زه تا ته پیغور نه در کوم، خو د عبرت په خاطر مې دا ویډیو کړه چې نور خلک یې وګوري او دا تاسې وګورئ چې په دغه باندې FIR کټ شوی دی. الله دې باقي رحم ټول پښتنو وکړي. सोशल मीडिया पर पुलिस और इदारों के खिलाफ शरंगेज बयानात पर सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ पेशावर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज बयानात, गालम गलोच की दफात शामिल। सऊदी अरब में मुकीम सैयद वली पर FIR पेशावर के थाना शर्की में दर्ज की गई।